عزیزانو د قبر عذاب یا د قبر ژوند د دې لپاره بل څه دلیل کې دی شي سوا د قران نه او سوا د حدیث د جناب محمد رسول الله بل څه دلیل کې دی شي کپ دې کائنات رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې هستی چې چا د قبر متعلق څه ویلي دی او هغه رښتینه نه نو په دې کائنات کې بل څوک رښتینه کې دي کله پیغمبر فرامین هغه رښتیا نه نو په دې کائنات کې بل څوک رښتیا کې دي عزیزانو قران ویلي کافرو بدا پراپګاندا وکړه چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګري یې لاړې غرق شوي زندگی مم تباہ شوا او نور بم درته څه نه ملای قران داغه جواب چې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات کم خلق چې د الله په لار کې مړ شي خبردار چې داغي متعلق داو نه وایي چې دا مړ شي مړ بم ورته نه وي دا مړ نه دي بل احیاء بلکې دوی ژوند دي يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله دوی ته رزق ورکړل کی دی خوشحال وي په هغه مهربانو کې چې کومه الله ورکړي عزیزان د مرګ نرستو په قبر کې نعمتونه ملاوي ده قبر ورته د جنت د باغچونه یو باغچه جوړې ده دا چا ویل دي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې یو واقعي لیکل ده چې عیسی علیہ السلام یو مړ راځوندې کو داغه معجزه داوا چې قبر ته بودرې دو مړ به راځوندې کو تپوس به د قوم مخ کې ته کو چې لاندې تا باندې ستیر شي نو هغه مړی به د لاندې ټول واقعات د عیسی علیہ السلام خپل قوم ته وي چې لاندې دا چل یو مړ راځوندې کو دا هغه مړی څلور زره کال شوی چې مړ عیسی علیہ السلام ورته فرمایل چې زما د قوم ته وایا چې تا باندې لاندې ستیر وې صاحب نور خبر نه خو چې مړ شم خخ کړم او خلق را نه لاړ نو یو دوا کسان رال دا الله د توحید تپوس را نه وکړو ما جواب وا اغي لاړ بیا نور کسان رال اغي لاس را کو ستړي مشیرا سره کو اغي ملاړ دا لاړ کم طرف ته خي طرف ته زما په قبر کې یو کڑکای وا پاغه برانه نه وته بیا وو مار کې خیالو کو چې تسکه په دې تور سوره کې چې پروت تم ور پسې وځه وی چې پا کڑکای زم ور پسې واتم چې ګورم یو بهترین باغ دی اعلی باغ دی ولی پکې بیگی نو ما خیالو کو چې د بازیګر ټیم دی مونږ کو دام حدیث کې راغلی چې سړی مرشي او خخي نو کني مشپمي نو په قبر کې په دز یړې مازیګر نیمه شپه د خخ او چې خلق تلار شي نو لاندې په د مازیګر دی وای چې ما مټي اونغخته او خیال مې وکړ چې او 10 کوم چې منځ کوم وی یو جنای رال او زه رستو نونی وم چې دلی منځونه نشتا او 10 مکوا وی ما ورته وی چې مون څنګه نشته دا څه وای وی بیا ونی وم چې ما داسې سپېړه ورکا چې سپېړه مې ورکا داغه غاړه کې هارو هغه هار اوشلې چې اوشلې دوه جنای زکله کونی وم چې او 10 بالا کې چې دا هار مال جوړ وی کې ناستم د تار یو سره غ جنای ونیو او یو ما ونیو مریم پکې چولې او خپلو کې خبرې کولې هغه هار لا نو پیرلې شوی چې تا आवाज وکړو زبار روان سلور زرا کاله پکې تیر شي
وای زرګونه خوشاله دي د یو ساس کی د غم نه قربان شي عيش او خوشحالي هغه داسې شی دی لکه د خوب لیده پویم نشي او په وخت تیر شي او غم چې یو سات در باندې راشي نو تیر شوی سونه کاله خوشحالي دی بیا هېره ته بڑا کې وای چې تا خوشحال لا کله نو زما عزیزان د قبر معاملہ چې دا الله پټه ولې ساتلې ده پکار داو چې ادیره کې چرته قبر سورې شي او خلقو کته چې دا د باغ ده پکې او دا د لړمان دي پکې او دا د ماران دي پکې پکار دې چې دا خلقو کته دې پټه ساتلو کې راز ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په یو دو قبرونو تیر واپس راو ګرځید صحابه ته فرمایل چې واور هما يعذبان دا دواړه قبرونه په سخت عذاب کې گرفتار لیکن فظاهر سلو یا ګناه نه و چې دوی په خدای نیولې لیکن دا غبي نیازي ده یو دو ګناونه دي دواړو کیو په الله سخت را نیولې اے صحابه کله دې وجه نه وي چې تاسو به بیا مړ نه خخوي پس مکه کې نو ما به اوس خدای ته ویلی وې چې دا دوی په کوم عذاب گرفتار دي چې دا تاسو ته خودلې او یاره مدادا چې تاسو دا پوه شئ چې د مرګ نرسته په قبر کې دا سختۍ دي نو مړ به بیا خخوي نه بار به پروتي نو د دنیا نظام بټول خراب شي نو راز پکې بل دا چې معتبر ایمان چې دی هغه ایمان بالغیب متقی قران وای چاته وای الذين يؤمنون بالغیب نو اعتبار هغه ایمان لای چې هغه ایمان بالغیب چې ایمان بالمشاهده شي بیا ایمان پاتې نشي سردار کونین صلی الله علیه وسلم او فرمایي چې صحابه دا د مړی شي دا یو د تشو متیازو نه با ځان بچ نه ساتل تشو متیاز به چوکي او 10 به نو چولو هغه ساس کی به په بدن پرې وته نو د مرګ نرستو الله په دې رانی وړي او بیا یې فرمایل چې استنزهوا من البول اے صحابه تاسو د تشو متیازو د ساس کو نه ځان بچ ساتئ ځکه د قبر عذاب چې د هغه د تشو متیازو د ساس کو نه جوړي یو کې دا عملو په دې خدای اعلان دی رانی ولې څوک ویلې یو سړی ماته وی چې یاره جی په دومره معمولی خبره ډېر رونی وو ما ورته وی چې خبره ده چې دا الله ډېر نمونه دي خو یو نوم پکې الله الصمد دی صمد معنا بے پروا بے نیاز چې څوک ته تپوس نشي کولای چې دا ولی موسی علی السلام تخپل مور وی چې ته خدای ته ډېر زیر راځي کمزور یم منځ نشم کولای لکه زما د پاره د منځ معافی ته وغواړه چې راته معاف موسی علیہ السلام خدای ته وی مور مې د سی وی ورته وای چې منځ مکو معاف سورزه تیری شو بیا زوی ته وی چې بچیا خدای ته وای چې لگا خپل غوندې نامې خو دې ډېری دي خو یو خپل نامه راته وخای چې ستا نوم څه دی موسی علیہ السلام چې خدای ته وی مور ته دی وای چې هغه وی چې زما خپل نوم چې دی بے پروا دی چې مور ته دا ټکه وکړ مور یو وای ناری کو د کټو کوزه وغورځیدا وی بچیا والله کذ بیا مونږ قضا کړ ویلې ولی وی دا غنوم چې بے پروا ده نو که قیامت کې مرونی سي زبې څو څوک ویلې چې دا ولی
دا مجال دی چې خدای ته وایي چې دا ولې خبره دا عزیزان چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی مخبر صادق بل څوک کې دی معاملہ د قبر دا پیغمبر ویلي قرآن ویلي بلکې پیغمبرم نه دی مرګ نه رستو سړی سره په قبر کې څه کیږي دا خدای ویلي نو که خدای درو جن شي په دې کائنات کې نو بل رښتینه څوک بل څوک شته نن په دې ملک هوا ده چالا قبر عذاب نشته قبر کې لاندې څه نشته دا دې مليانو سره ډکوسلې جوړې کړې والله مړی موازونه مړی قسم په خدای دې چې مړی دسي خبرې کوي لکه زتا سره واګه د لپاره مهنت او مشقت به پکای دسي خبرې مړی کوي لکه زوتی ته څه خبرې یو دوا یارانو دواړه بزرګانو او د ټاپ بزرګان یو یار تلو چرته چراغ دا بل مړو مو لمبوله او په کفن کړو خلق ورته دوست مړ دی وخا راغه ورته دا سه ودرې دا شعر ورته چې سروسی مینا بسارا میروی سخت بے مہری کے بے ما میروی او زما د زړه لخته دومره دشمنی دې را سره وکړه چې بغیر ما نه روان شو یوازې روان شو داول بیا ورته وی اے تماشاگاہ عالم روئے تو اے تماشاگاہ عالم روئے تو چرا بہر تماشا میروی دنیا خو ستا د مخ تماشا کولا نو تجرته په بلې تماشې پس روان نو یار ورته د کفن نه لاس راوېست چې لاس راوېستو د چې لاس ورکولو دنیا چې څومره ولاړه و د لاس ونیو ا بزرګانو یې کده لاس ورکوس بدیم ختم جنازې نه ولله عزیزانو دا د حال خبرې دي حال مون قالم پورا نه د ذکرې نه په حال څه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې چې ابو بکر دفن کېده ابو بکر صدیق چې لحد کې کېخو نو لحد ته شګي وروغورځي دي صحابه بیا هغه تبذر لری کړی او هغه شګي رئیسته چې ګوري د رسول الله د قبر نه د رسول الله لاس راوته دي او ابو بکر ځان ته غاړېسته دي ورته صدیقه زه خډیر وخت نستا په انتظار زما عزیزانو مړی دا څه خبرې کوي لکه تاسو خدای د پاره حال پکا مهنت او مشقت پکا سره دا څه بزرګان موجود دي چې قبر ته ودرېږي ورته کشف وشي ولاندې وګوري چې دې مړی سال دی فلال چې کوم لوی مرتدی مال راولي چې ځان سره بوزم ولې وخی يرشوګه فلال مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه دا علم ور سره مونږ ته تاسو چې دې دا علم د څنګه زده کړې مونږ ته وخای هغه په سلويخ کاله دا علم ما سلويخ کاله کې زده کړې اگر تمہیں شوق ہے تو لاہور آ جاؤ 4 سال میں سکھا دے لیکن دل کی صفائی ضروری ہے رب څنګه صفا کې دته دړه صفائی پکاري دړه صفائی څنګه یو پیر ته یو سړی راغی ورته وی دا سی وظیفه ما ته خیا چې زو بو د پاسه ګرځم او بو د پاسه ویل خا دا خاصانه وظیفه ورشه دریاب ته ورشه او چې غاړې له اورس اخوا دی خوا مګوره
بس دریاب ته ور ټوپ کا او زما نوم وال پیر ورته دریاب ته ور ټوپ کا او زما نوم وال بس وبو د پاسه بګر ول ډر به دریاب غاړه ته ورغله په دریاب په غاړه ولاړ دی او ناګانه وردنګلی دي چې وردنګلی دي خو چې وبو نیولې دي ا د پیر دامت هېرا شوی دی یا الله یا الله یا خو چې یا الله یک دریاب ورته سمز مکه و دی پیو دی خو ګرځیدو راغ پیر ته وې څنګه چل پیر ورته څنګه چلو وې صاحب استا حکم خو مې ومنلو خو چې وبو ته مې ور ټوپ کو او بورونی ومستا نوم را نیر شو بغیر د الله نه مې بل نوم په خله کې نه وتا وې بچیا دغه وخت کې د زوی یاد وینا وې خزا وینا وې لور وینا وې زو وینا کور بال بچ ویل والله کمی هیڅ یاد سوا د خدای نه چې په دې دریاب کې مې بل څوک نشي بچ کولای سوا د الله ویل کې دې بل څوک نه سوا د خدای نه وینا وې په بو مغه څوک ګرځي چې د چاړه دار څنګه خالی وي او د خدای کوی تاسو پوه شئ په خبره دړه صفای غواړي لغون دي مهنت سره کتاو نلید زما استادو ډېر لوی ولی او بزرگ د زمانه ترمزو اجي صاحب سره لس کاله غزاګانې په مومندو کې کړي ډېر لوی بزرگ قسم ما ته وخړو چې یو طالب مړو هغه طالب وو د باجوړ په غزا کې مړو خاخ هغه قبر وسمشت ابل کاله ز باجوړ ته تلم چرالم په ورن او سم باجوړیان رااله ورپسې وې صاحب مونږ د خپل مړې وړو ترمزو اجي سره رحمت الله علیه ورته مې وړې وې جیندا وړو اجازه ته کوي ګوره مې وړې وې نه جته اجازه ته کوي زه خپل کار کوي چې تلې دي قبر را پرانیسته ده چې تختیر علي کړی دي د خپو ګوتو سره د ګلاب بوټي زرغونو او داغه بوټي تانګه داسې په دې سینه راغله او تک سر د ګلاب ګلې د سپېګمو تداسي والا او استاد می قسم خورو چې ما ولیدو و ما په زندګۍ کې داسې بوین د څه شینې دی لیدل لکه د لحد نه داغه ګلاب بول چر وزر به سغي تختې ورته صاحب تراغله و صاحب ال ته خدا سي چره بچو ما چې درته پردای ما لای پردای خیر خبره ډېری دي عرض داو چې خوب د پیغمبر دا حجت ته په باب دي او ویلی پیغمبر په خپل بلکې قران ویلی چې د پیغمبر د خلینا کومه خبري وزي دا خبره د پیغمبر د ځان نه دا وحي وي چې ما ورته کړ دا دغه د جیب خبري نه نه دغه د نفس خبري نه دغه د خواهشات